اوكي بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن مو درس پاور پوینټ پریکټیکل دی ګوره چې دلته راشي کنه تاسو دلته د سٹارټ ایریا کې پاور پوینټ ولیکئ دي ځنه تاسو پاور پوینټ اوپن کولای شئ په کومه طریقو باندې چې موږ ورډ اوپن کولای شو او دا سیکشن مو اوپن کولای شو په ما طریقو باندې پاور پوینټ مو اوپن کیږي که چیرته رائټ دی وکړئ راشي دلته نیو ته په نیو کې دلته راشي ګوره پاور پوینټ پریزنټیشن ته مایکروسافټ پاور پوینټ پریزنټیشن ته نو دلته هم تاسو را دا په دې باندې هم تاسو څنګه کیږي اوپن کیږي ډبل کلیک ګوره موږ سره شي شو پاور پوینټ را سره را اوپن شو صحیح ده د دې نو وروسته موږ چې چیرته راشو کنه دلته ولیکو چې سیم ډي په سیم ډي کې دلته ورته ولیکم چې start to say PowerPoint power POINT PowerPoint دا موږ سره نه پیژني دلته پتا چې لیکي start power PNT چې power PNT executable name د PowerPoint چې موږ سره power PNT دا سی شو power PNT نو سیم دي نه هم تا و پیژندل درېمه طریقې دا څه دی کنه چې دلته تاسو راشي د دې نه کړي نیو نه شارټ کټ هم شاید تاسو ورته جوړولای شئ خان ته ورته لیکي چې power PNT سی شو enter that cannot be found نه پیدا کیږي زه په دا طریقه نه کیږي سمرا بل طریقه نه سلی کنه چې دلته تاسو راټو کې راشي نیو تا په نیو کې راشي ټیکسټ ډاکومنت دا دلته راشي ورته لیکي چې فور ایگزامپل ارڅ نوم چې ورته لیکم دا مې ورته لیکل تر ازما ډبل کلیک او دلته لیکم چې سٹارټ چې شي پاور PNT شي شو او کنټرول اس را ما سیف کړ زرا زما د دې جنا رائټ کلیک او دې جنا راځم رینیم تا او دا ټیکسټ چې کومه دا ټیکسټ بیٹ کومه چې کومه BAT شو کنه انټر زرا زما دلته ډبل کلیک ګوره پاور پوینټ را سره څنګه کړ اوپن کړ نو د بل طریقه وا چې پاور پوینټ په څو طریقو باندې اوپن کولای شو دومره طریقې مورته ویلې سیدا په دې باندې پوه شئ بل طریقه رن کمانډ چې تل راځي دلته چې تیر ولې کې چې پاور POINT وای نه پیژنم شي کومه نه پیژنم په دلته راځي ته پاور PNT ولې کې چې ولې کې پاور PNT کله چې پاور PNT ولې کړه پاور پوینټ پتا سره راوپن شي دی باندې پیږي کنه چې ویلکم سکرین دی دا مو په ورډ او په ایکسل دواړو کې مو ویلې دي سمرا پورا ودلته ته ویلکم سکرین دی ګډ مارنینګ و سحر مو بخیر الان کې مخصوصا دی نور کنه نو دا ناسې به سوره غونډه شه دی ها په دې کې ګوره دا غونډه چې نیویګیشن پین دی یا نیویګیشن ایریاز چې کلوز میگزمایز یا ریسټور ډاون چې کوم یو دي شو ریسټور ډاون او کله چې ریسټور ډاون چې په میگزمایز نو دا مینیمایز هیلپ او دلته فور ایگزامپل تاسو پرونی یو ګیلا غونډه ورته لګي او دلته راځي اسمارټ ورته لګي دا موږ سره مایکروسافټ اکاونټ دی دلته راځو دنه نه وایو ګوره دا موږ سره الیسټ ونده دی چې دلته راشي نیو هغه یا ریسنت هغه فایلز دی هغه پریزنټیشنز دی چې موږ وز فل حال په څنګه کړی دي کارول دي صحیح شو دا هغه پریزنټیشن دی چې ما استعمال کړی دی ګوره دلته راشي د ریسنت کیر سره کار یا هغه چې ما ډاونلوډ کړی دی موږ سره صحیح د ریسن کې سرکاري چې ما څو اوپن کړی دی په پاور پوینټ اړوندانو هغه دلته موږ سرکاري سمرا د دې نو وروسته چې تاسو انلاین انټرنیټ سره اوسئ دا پاور پوینټ پریزنټیشن د ډیرو زیات خلکو په کاریږي خا د انټرنیټ نه ځان تر ډاونلوډي دومره ګران دومره ام بي دا نه وایي سمرا زیات ام بي وایي موږ نه بس دا سی وایي چې کې بي باندې اندازه وایي کله ابي زیات شي یو ام بي یا 2 ام بي رانه وایي درازم ته مور تیم صاحب مور تیمز کې ګوره دلته موږ سره دي کوم ډول تیم غواړي دا غځنی خو دې کې ګوره خپل دي دا په خپل دي صحیح شو کچره دې باندې کلو کوم سلایسز ګوره دا موږ سره خپل تیم دی راځم دلته کریټ په کوم ډول سلایس کوي زه ته ریډ واړم کریټ باندې کلیک کا وګوره دا موږ سره شی جوړ شو موږ سره پاور پوینټ جوړ شو سره صحیح شو هغه سلاید را سره جوړ شو پاور پوینټ جوړ نشو سمرا پریزنټیشن جوړ شو چې راځم مور تیم صاحب مور تیمز کې دلته ز په انټرنیټ کې چې انټرنیټ مې دلته وصل به وی را سره کنه دلته لیکم مرچی شي اړوند لیکم ورته مل سکول فور ایگزامپل د سکول اړوند ما سره چې پکار دی سکول پریزنټیشن صحیح شو د سکول پریزنټیشن دا مې پکار دی سمرا نو دلته تاسو درکوي ګوره دا مو سره کریټیو ویب ډیزاینینګ ریسورسز دی ګوره دې کې سی وی تاسو سره پیدا کېدلی شي ها بلټن سی وی بده کې وی دا ډیزاین لپاره ګوره سره استعمالېږي صحیح شو اوپن زغواړه ما چې موږ سره یو بل پاور پوینټ سلاید هغه ډیزاین را اوپن کوم نور اوپن کولای شم ون ډرایو دیس پی سی اډ ا پلیس او براوزر ګوره دلته موږ سره براوزر نه ما سره به ځالته سرچ پکې کوم را پیدا کولای شم دلته ګوره چې چلته موږ بلانک ورک بک ورا سره په ایکسل کې او بل په ورډ کې بلانک ډاکومنټ او دلته موږ سره چې بلانک پریزنټیشن نو دې ته څه ویل کېږي پریزنټیشن او پاور پوینټ سره پر استعمالېږي پریزنټیشن لپاره او کله چې تاسو راشي داخل شئ کنه پریزنټیشن نو دا غسی پاور پوینټ انټرفیس داس ډول باندې دی صحیح شو ګوره دا موږ سره نیویګیشن پین دی دا موږ سره هاید ریبن دی موږ سره شو یا ریبن ډسپلی دی موږ سره دا موږ سره هغه اکاونټ دی چې کوم یو اکاونټ موږ په دې باندې لاګین یو موږ سره شو مایکروسافټ اکاونټ دی دا جیمیل اکاونټ دی دا موږ لاګین کړیو دلته ګوره دا موږ سره نوم دی پریزنټیشن 1 شو پاور پوینټ او دا کوک ایکسس ټول بار دی کنه دې باندې تاسو پیږي کنه دلته مور کمانډز کې دا موږ تیر ځل ډیر تفصیلی ډول باندې خبره کې کړی دا شو کسٹمایز ریبن ګوره دا را سره ولا کوم ټیب تاسو پټوي یا کوم ټیب ځان نه جوړوي نه راځي ته نیو ټیب او نیو ګروپ او ګروپ او هر څه تاسو پیژنې سیرام د دې نو مخې چې کله تل تاسو راشي کنه ګوره موږ سره دا یو سلاید دی
دا ټول پریزنټیشن دی کنه او پریزنټیشن کې دی وی ورکه څه ویل کیږي سلایډ ورته ویل کیږي صحیح شو په دې سلایډ کې ګوره دا سلایډ داون سره ټیکس باکس دی در سره ښکاري کنه دا یو ټیکس باکس دی دا بل ټیکس باکس دی د دې ټیکس باکسونه بغیر په پاور پوینټ کې موږ لیکنه نشو کولای صحیح شو دا اوس ټیکس باکس دی کنه زه دا ډیزاین ډیلیټ کوم دا مم سلیکټ کړ راځم دا مم سلیکټ کړ زه ډیزاین ډیلیټ کوم ایکسل باندې موږ سره ته لیکنه نه کیږي د ورډ باندې موږ سره ته لیکنه کوم لیکنه تا ته ښکاري چې ته وشولا ولی ځکه چې دلته دغه سلایډ درته درکې خو دې سلایډ لپاره باید ته څه واخلې ټیکس باکس واخلې او په هغه ټیکس باکس کې ته څه وکړي لیکنه وکړي صحیح شو پېږی ګورم کنه پېږی دلته دقیق وخت سمرا کنټرول زد به هم تر څو دا ټیکس باکس به تر دا ټیکس باکس دی کنه زراز مالک مشه this is our first صحیح شو for example ته first class دا زموږ څوم کلاس دی اولینې کلاس دی دی باندې پوه شئ نو دا موږ سره شي شو ټیکس باکس دی را سره صحیح شو نو که چیرته نه چا وختونه وکړه چې زه غواړم چې په سلایډ کې لیکنه وکم او بغیر ټیکس باکس کولای شم جواب ورته شي نه ته باید ټیکس باکس را واخلې ته شو کې لیکنه پکې وکړي د نورو انټرفیس سره ته بل دی کنه راځو چې دا هم نه شروع کوم لومړی موږ سره دی کچې رسد دا دې څنګه کاپی کما کنټرول سی نو ګوره دې څنګه کاپی کولای شم کټ کاپی دا څنګه کټ کوم زه غواړم مال تر شم بل ته دلان ځکه واچوم نو کنټرول وی سره یا تر زما پیس دا څنګه کولای شم اچولای شم کنټرول زد سره دا هم دلته راوړم نو زه راځم بل کټ مو یې کنه کاپی د دې څنګه کاپی کوم او دلان ځکه رم راسره وی نو زه راځم پیسټ کوي راسره دلته صحیح شو کچې رسد دا دې څنګه سلیکټ کما او دلته راشم ما پرې کې کاپی دې موږ سره ډوپلیکیټ دی کاپی او ډوپلیکیټ څه معنی ډوپلیکیټ معنی دا چې دا تر ډوپلیکیټ کا معنی دا په امده حالات کې بیا ډبل راسره والا دی باندې پوه شئ کډه او کاپی باندې تمخ کې نم پیږي سمرا بلکې چې رسد دلته راشم کنه دلته موږ فور ایگزامپل دا بولډ او دلته دا سټایل او دلته موږ فور ایگزامپل بل یو دا سټایل دا یو تیم ورته ورکړی وي ځوان مچ دا دې دا سټایل ځواخم دا چې فارمټ پرنټر باندې ډبل کلیک کوم دا ورته مې دې څنګه سلیکټ دا دې ته ورته ورکا نو ګور دې لاندې لیکنه ته زه دلته لیکنه کوم ګور هغه فارمټ پرنټر باندې څنګه شوی دراغلی فارمټ پرنټر باندې موږ کېدلی کنه بل ګور موږ سره پیس دې کې چې زرا شم کنه دلته دا بدلی جنا ختم کوم دا پاس دې جنا ما راوا حاصل داسې کنټرول سی سره ما څنګه تل کاپی کړ ځوان دا تر واخله من ګور پیس کې خبره دی ګور پیس لري کنه پیس ډیسټینیشن تیمز په داس ډول را سره پیس کا چې په ډیسټینیشن کې د لاندې ډیسټینیشن دی کنه معنا دا کې چې د ډیسټینیشن کې د دې د ساحه کموي فور ایگزامپل دلته موږ سره یو لسه نو اوس د دې ساحه د فن سایز غټ دی کنه شپې ترې او لاندې څو یو لسه نو دا موږ سره په چی پرنٹ کوي هغه یو لسه اندازه به پرنٹ کوي څه شو بل کیپ سور فارمټینګ معنا 5 سره کم دی هغه دلته هم را سره راواله او د پکچر پر کیمرا سره پیس کنه ګوره دلته ګوره د پکچر په نوم باندې تاسو سره یو پکچر فارمټ په نوم باندې شیر سره اضافه شو یو نیو ټیب را سره راغی کنه د دې زرا کنټرول اس سره سره کنټرول سی او دلته راځم دلته پیست راځم پیست کې اخیری خبره چیرې موږ سره وای کیپ ټیکس اونلی معنا هغه سټایلونه مېلونه هر څه نه ختم کا فقط راځي شیا کا ټیکس راکا دی باندې پوه شئ ها دی باندې چې پوه شئ دی نو ورسته موږ سره سلایډز خبره ده په سلایډ کې څه خبره ده وای نیو سلایډ یو نو سلایډ راکا ګور دلته پیږي کنه ګور دلته د سینې کې چې فور ایگزامپل دلته زرا شم کنه ایکوال ار ای ان دی ور سره واخلم او دلته کوز باندې او داسې کوز کلاس او کوز باندې شو سره شو انټر دا لیکنه د ما سره واخلو خپل بل سلایډ راکې دا څه نه کوي ګوره په دې کې به ته ګوره څومره لیکنه موږ سره دلته راغلو ګوره لیکنه څومره ډېره ده خو په ما یو سلایډ کې ولې بل سلایډ رانه کړ ځکه چې زه خپل مین ول باندې چې کوم خپل به زه خپل یو دانه چې اخلم سلایډ باندې صحیح شو و دې سلایډ کې زما معلومات ختم شول کنه زبل سلایډ اخلم نو چیرته راځم نیو سلایډ ته سره کوم سلایډ دی ټایټل سلایډ باندې ټایټل سلایډ موږ وایو چې هغه لومړنی سلایډ دی چې د اتر نوم او د کوم ټاپک دی دا کې لیکل کی او پریزنټیټر چې کوم یا پریزنټر چې کوم یا راکاس چې پریزنټ کړي دی اړوند دی بل چې ټایټل ان کنټینټ هم راوړاو کنټینټ هغه کې کنټینټ چې مثلا تصویر یا بل څه مځه باندې کلیک کوم نه ګوره دلته ټایټل چې لیکم دلته فور ایگزامپل لیکم چې سکول چې لیکم سکول صحیح شو سکول لیکم دلته راځي چې لیکي راشه ګوره دې یو خو بدان دا کنه دلته انسرټ ټیبل او دا مشترک کاری کنه چارت دی د فقط دی باندې کلیک کوم سره کوم ټیبل ته واړی ګوره دا ټیبل یې سره خپل ډول باندې راکړ صحیح شو دلته چارت کوم ډول چارت واړی دا چارت واړم اوکې ګوره دا چارت یې سره راکړ یک باندې انتظار ته ګوره دا چارت شو پوه شو باندې از براش مده به ریزن کلوز کوم کنټرول زد او دلته ګوره فور ایگزامپل لینکس او دا چې نور تصویر زرا واستل غواړم صحیح شو انلاین پکچر او انسرټ ویډیو څه زرا انسرټ کوم نو ګوره دې نه کولای شم سره سیدا کنيو ته چیرته راشي موږ ګوره دو کنټینټ غواړم یو دې خاطر سره راشي یو دې خاطر سره راشي صحیح شو دلته لیکم فور ایگزامپل سکول لیکم چې لیکم سکول صحیح شو دلته لیکم چې پرایویټ سکول سره کوم سکول پرایویټ سکول صحیح شو پرایویټ سکول او دلته لیکم فور ایگزامپل پبلک سکول صحیح شو پبلک
پبلک سکول صحیح شو دلته راځم زه لیکم چې پبلک سکول دی را سره سمره نو ګوره دې کې ځلان دي نور لیکل هم کولای شم دی باندې پیږي نو دا موږ سره ټو ټایپ شو چې دلته راشم ما ګوره دا نور دي ټیکست اونلی ټایټل اونلی فقط د ټایټل پکې وشي دا موږ سره ټایټل شو موږ سره صحیح شو نیو سلایډ تراشم ګوره بلانک فقط خالی را تراکه دین ورسره زه دې کې لیکنه نشم کولای خو زه به شیر اخلم ټیکست باکس راخلم هغه نه ورسره زه به پدې کې لیکنه کولای شم ډوپلیکیټ وذ کیپشن ډوپلیکیټ وذ کیپشن معنی سره دا کیپشن سره ډوپلیکیټ ډبل سره راکا صحیح شو دی باندې پوه شئ بل چې دی کنه زرا ما ورته ما لیاوټ ګوره ما خبر راشي ټایټل سره کا کوم یو رسره لیاوټ باندې پوه شئ کنه ریسیټ معنی مخکینی اندازې تیرته شو فور ایگزامپل دا نه مخسر کنه دا دې زم زرا ما داسې متل دا اخصل او دا مثلا کړه دا شیپ مې لګرا واخص په داسې ډول مې ورته ریسیټ مخکینی اندازې تیرته شو ګوره مخکینی اندازې ته برابر کړ سلیکشن چې وګه اډ سلیکشن یو سلیکشن نه ته اډ کنه دې ځان راشه سلیکشن مخسر څنګه شو اډ شو دا دې سلیکشن شو مخسر صحیح شو فور ایگزامپل سلیکشن سره پارس مليږي ګوره زه فور ایگزامپل ورته ګروپي ډول باندې دا ګروپونه کوم ورته مې دا غلمړنې سلیکشن چې دا زغړم چې نوم دې ته ورکوم چې کوم نیم سلیکشن دا سلیکشن مور کړ ضرورت ورته مې چې دا موږ سره کمپیوټر مبارک کړي چې موږ سره کمپیوټر دا لومړی سلایډونه موږ سره شی مبارک کړي کمپیوټر دویم سلیکشن موږ جوړ کړ کنه زرا زموږ ټیم سلیکشن دلته راځه واخله دا ریموو سلیکشن دا سلیکشن سره ورکا دې ځای پر موږ سره شی شو دا کمپیوټر دی خو د دې وروسته غواړم بل سلیکشن واخلم سلیکشن تراشه اډ سلیکشن تراشه دا ول شی فور ایگزامپل دا ورته مې چې دا میث د پاره دي چې لپاره دي میث د ریاضي دي صحیح شو دې ځنه اوکې د دې ځنه وروسته زرا ما ورته مراشه دې ځنه اپل او ما سره شي وي سلیکشن واخله اډ سلیکشن ورته د دې نه اپل او فور ایگزامپل ما سره اسلامیک برسره شی وي اسلامیک برسره وي دې ځنه رینیم پلیو کا نګورا دا موږ سره شي سیکشن ونه شوی راځه دې ځنه دا ته کلوز کوا دا سه کلوز نګورا اصل کې ته ایریا ته څه ویل کیږي دې ایریا ته ویل کیږي کنه سوای خدای ته سلایډ پین ویل کیږي چې شنو دا سیکشن خبره و سیدا مثلا سیکشن دې ته ویل کیږي چې مثلا یو ته یو ځای کې فور ایگزامپل درس ورکې دا مې د ریاضي شو دا شو هغه سلیډونه و دې کې ګوره سلیډونه پټ دي دا دلته دی کنه وګوره دا کې دا سلیډونه دي صحیح شو دی باندې پوه شئ به ګوره ریموو دا نه مختار کنه سلیکشن اصل لري کنه ګوره غیر اصل لري کنټرول زد بیره والا سیکشن کې چیرته راشم کنه وته ما ریموو آل سیکشن ټول هغه څنګه کا لري کا نو ګوره ټول سیکشن یې سره ختم کړي کنټرول زد سره زما بیرته مې واخلې صحیح شو زرا شما دا مې سیکل سیکشن تر ازم ته کولیپس معنا ټول کا او ایکسپاند معنا ټول داسې څنګه کا ایکسپاند خورای کار سره صحیح شو نو دا د ایکسپاند او د کولیپس خبره ده نو دا مو نه درس نور درس ان شاء الله مخکې وایو دې کې اصل کې زیاتره تکراری راغلي ځکه راستي رواني سمره